پاکستانی طالب جنګیالیو ته چا څنګه ولې وړاندیز کړی دی؟ پوره 20 کاله د مخه په دې ورځ څه شوي وو؟ د کریمه بلوچ د وژل کېدو اصلي لامل څه و؟ او د دې ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو د ګڼ شمېر کارونکو پوسټونه، نظرونه او ویناوې در سره په همدې ویډیو کې شریکوم، نو ویډیو تر اخره وګورئ. عبدالهادي لیکلی دی پوره 20 کاله د مخه پر همدې ورځ د افغانستان سیار او تش په نامه ولسمشر برهان الدین رباني د امریکایانو تر ګوټ څنډنې او د B52 تر تهدید وروسته دې ته غاړه کېښوده چې د بلا ډېرو جاګیرونو او امتیازاتو په ترلاسه کولو د نوي افغانستان موقت جمهور رئیس ښاغلي حامد کرزي ته د واک د سوله ییز لیک تمثیل وکړي. کبیر حقمل بیا په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دی او وایي چې پاکستانی طالب جنګیالي واشنګټن پوسټ ته ویلي دي چې زموږ ډیرو ملګرو ته افغانستان ته د تلو او د طالبانو په سیستم کې د ګډېدو په مقابل کې د افغان تابعیت وړاندیز شوی دی. ګڼ شمېر داسې کسان له تېرو 4 میاشتو افغانستان ته تللي دي. په ورته مهال طاهر حارث لیکلی دی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر متقي د لوړو زده کړو وزیر په لار روان دي. نه اسلامي هیوادونو سازمان غونډه کې خو هیڅ سپکاوی ونه شو. اول دا چې د افغانستان چوکۍ یې در نه کړه، دوهم دا چې بیرغ دې نه و، دریم ګروپي عکس کې پرېنښودل شوې، څلورم بې کلتوره یې معرفي کړي، پنځم دا یې تر پورې وتړل، شپږم د سعودي بهرنیو چارو وزیر در سره ونه کتل، اووم افغانستان یې د ترهګرو مرکز وبله، او اتم هم دا چې عمران خان درته پیغور درکړ چې د مامورینو معاش نشي ورکولی، حکومت دې سقوط کوي. او په اخره کې هم در سره د ملالۍ بشیر پوسټ شریکوم چې لیکلي دي کریمه بلوچ چا ووژله. کریمه بلوچ له پاکستانه د بلوچستانو ازادۍ غوښتنې د تحریک غړې وه. هغه په دې لړ کې څو ځله زنداني شوې هم وه. نوموړي په بېلابېلو ویناوو کې ویلي وو چې ماما او د کور ځینې نور غړي د پاکستاني پوځ په لاس تر نیول کېدو او لا درکه کېدو وروسته وژل شوي دي. پوځ بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. کریمې د سیاسي هلو ځلو پیل له بلوچستان پوهنتون څخه کړی و. کله چې پرې حالت ډېر سخت شو نو له پاکستانه کاناډا ته کډه شوه، خو هلته هم د بېلابېلو ویناوو او مظاهرو په کولو سره له پاکستانه د ازادۍ اخیستو تحریک تود وساته. کریمه بلوچ د 2020 کال د ډسمبر په 20مه د کاناډا په ټرنټو ښار کې لا درکه او د ډسمبر په 22مه یې مړی د اوبو په یو ډنډ کې وموندل شو. بلوچستانو تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي ادارو هغه وژلې ده، خو کاناډایي پولیسو ویلي دي چې دا قضیه کوم جرمي اړخ نه لري. دوی البته دا نه دي ویلي چې کریمه بلوچ څنګه دې ډنډ ته ولوېده او څنګه مړه شوه. بلوچستان او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي پښتانه نن د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د بېلابېلو غونډو په کولو سره د کریمې بلوچ تلین لمانځلی دی. ستاسو له ملتیا هم ډېره زیاته مننه. دا او د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو مهم بحثونه او پوسټونه چې موږ له تاسو سره شریک کړل. د لا ډېرو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ او نظریات مو هم په دغه موضوعاتو باندې را سره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه لولو او په راتلونکو ویډیوګانو کې یې نشروو.